السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ځل بیا هم خپل چینل کې ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې تاسو ټول به ښه یئ او خپل کورنیو ترڅنګ روژې مبارکې ورځې به په خوند سره تېروئ. راځئ چې په دې ویډیو کې تاسو سره د روژې د 9مې او 10مې ورځې روټین شریک کړم. د روژې په 9مه ورځ کې مې پیشلمي کې املیټ جوړ کړ، ځکه چې هګۍ پروټین لري او انسان ډیر وخت لپاره موړ ساتي او ګټور هم وي. نو هغې دپاره مې اول سبزیجات واړه کړل، یعنې یو دانه وړوکی پیاز، یو دانه رومي، تازه دڼیا او مرچک. دا مې ټول بیا په یو کاسه کې واچول. د دې په سر مې بیا 4 دانې هګۍ، لږه مالګه، نیمه وړه قاشغې په اندازه مساله‌دار مرچک، نیمه وړه قاشغه سره مرچکو پوډر واچول او دا ټول مواد مې سره ګډ کړل. بیا مې یو کړاهي په منقل کېښوده او لږ غوړي مې پکې واچول او پرې مې ښوده چې ګرم شي. ورپسې مې بیا د املیټ د موادو نه نیم پکې واچول، صحیح ګرد مې هوار کړه. بیا مې د کړاهي سر بند کړ او یو څو دقیقو دپاره مې پرېښوده چې پوخ شي. منقل مې البته په کم درجې باندې چالان کړی و تر څو دا ونه سوځي او آهسته آهسته پخه شي. بیا مې دا بل طرف پرې راتاو کړ، خلاص. یو طرف یې رانه لږ خراب هم شو، ولی خیر پروا نه کوي، په دا نیمه شپه کې همدا هم صحیح ده. بیا نو شو د روژه ماتې نوبت. کله چې زه روژه ماتې جوړولو ته شروع کوم، نو اول میز تیار آماده کوم، تر څو وروسته بیا ورخطا نه شم او هر څه منظم وي. آهسته آهسته هر څه چې جوړیږي راوړم په دې میز باندې بیا ږدمه. ورپسې نو په دې ورځ باندې مو پلان نیولی و چې تور بانجانو بوراني پخه کړمه، نو همدې دپاره مې تور بانجان سپین او بیا مې نري نري پرې کړل. تور بانجان مې چې میده کړل، بیا مې مالګه پرې واچوله او 10 دقیقو دپاره مې پرېښوده چې دا تریخوالی یې لرې شي. بیا مې ومینځله او سره کولو ته مې شروع وکړه. دوستانو، آیا تاسو کور کې هم دا مشکل وي چې بیا به څه پخوو؟ زما نه خو بیخي پوښتنه مه کوئ. که ژوند ملګري مې کوم شی خوري هغه ماشومان نه خوري او کوم چې دوی خوري هغه نه خوري، منځ کې پاتې شمه زه بیچاره بیا هر څه خورم، فقط دوی سره جوړ راشي. کله ناکله یو ورځ د دوی د خوښې پوښ کړمه او بله ورځ مې د ژوند ملګري په خوښه. داسې ډېر کم شیان دي د دوی دواړو پرې رضا راشي. نو د تور بانجانو بورنۍ یو هماغه خوړو نه دی چې دواړه پکې څه نه وي. په یو کړاهي کې مې غوړي واچول او ګرمېدلو ته مې پرېښوده. غوړي چې ګرم شول، بیا مې تور بانجان پکې سره کړل. تور بانجان چې سره شول، بیا مې غوړي نه وویستل او یو څنګ ته مې کېښوده. تور بانجان مې چې غوړي نه لرې کړ، غوړي مې ورته کم کړ. په همدې کړاهي کې مې 2 دانې مکسر شوي رومیان ور اضافه کړ. 2 پلې اوږه، مالګه، یو دانه شین مرچک هم پکې واچول.
یو څو دقیقو دپاره مې سره کړ چې د قورمه برابر شي. بیا مې سره شوي تور بانجان هم پکې واچول او قورمې سره میکس کړ. تور بانجانو بوراني که مو په دغه طریقه نه وي جوړه کړی، حتما یو ځل جوړه کړئ. ډېر خوندور راځي نسبت هغې ته چې قورمه جدا جوړه کړئ او تور بانجان جدا او بیا قورمه پرې واچوئ. داسې ښه وي د قورمې خوند یې تیار اخیستی وي نو خوند یې څو چنده کېږي. تور بانجان مې چې پکې واچوه، بیا مې څو دقیقو دپاره نور هم وښورولو. قورمه چې برابره شوه بیا یې منقه ګل کړه او همداسې مې په دم کېښوده. ورپسې نو غوښتلو مې چې تاسو ته یو داسې پیرکي ریسیپي در وښایم چې ډېر کم وخت کې او ډېر په اسانه جوړیږي. نو همدې دپاره مې دا ریسیپي جوړه کړله. د دې دپاره مې اول یو څو دانې کچالو په دیګ بخار کې واچول او 15 دقیقو دپاره مې بخار ورکړ کچالو نرم شي. دا مې بیا سپین کړ، یو کاسې کې مې واچوه. د دې په سر مې بیا یو دانه میده شوی پیاز، مالګه، مساله‌دار مرچک، میده شوی وچه دڼیا، سره مرچکو پوډر، دانه‌دار سره مرچک او تازه دڼیا هم واچول او دا ټول مواد مې سره ګډ کړل. ورپسې بیا 2-3 غټې قاشقې په اندازه غوړي هم پکې واچول، ښه مې سره ګډ کړ. لاس سره مې هم بیا ښه وموږل چې سم صحیح کچالو میده شي. بیا مې یو دانه دغه رایپ واخیسته چې دا تاسې کولی شئ ډېر په اسانه هر یو دوکان نه واخلئ او ترکي دوکانونو کې خو سل په سله پیدا کېږي. دې کې مې بیا یو طرف ته مواد واچوه او ښه مې هوار کړ. بل طرف ته یې نو د اوړو او د اوبو یو مخلوط مې جوړ کړ او پرې ووهه تر څو د ښه صحیح یو بل پورې ونښلي او کلک شي. دا ریسیپي هغه کسان دپاره ډېر غوره ده چې پیرکي خوښیږي خو ډېر وخت نه لري. په دا طریقه دومره زر جوړیږي او خوند یې هم ښه دی. نو که تاسې هغه یو کسان نه یئ چې مصروفه یا وخت ډېر نه لرئ نو دا ریسیپي حتما جوړ کړئ. یا هم تاسو کولی شئ د فروزن پراټې چې بازار کې خرڅېږي هغې کې هم جوړ کړئ. هغې سره هم ډېر خوندور راځي. بیا مې یو کړاهي کې غوړي واچول او پرې مې ښوده چې ښه صحیح ګرم شي. بیا مې دا پیرکي پکې واچول او دواړو خواو نه مې سره کړل. زما لورکۍ نورمال په روژه ماتي کې پیرکي نه خوري، نو همدې دپاره مې فقط 2 دانې جوړ کړې. یو مې ځان ته، یو دانه مې د ژوند ملګري ته. دا چې ډېر غټ غټ و نو همدا یو دانه کافي و، ځکه چې بیا مو نور هېڅ هم نشو خوړلی. ولې په زوره مې بیا لورکۍ باندې لږ ټرای کړه. ما لږ وخوره که خوند یې درکړه هغه دی، که نه بیا مې خوره. جالبه دا دی چې ټرای لاړو سر وخوړلو، ټولې رانه بیا وخوړلو. او د مور په صفت دوستانو تاسو به هم حتما همداسې وي چې انسان ډېر خوشحالېږي چې اولاد یې یو شی وخوري. خپل خېټې نه تېر وي خو چې دوی وخوري. نو زه هم ډېر خوشحاله شوم چې دوی وخوړلو، ځکه چې لورکۍ مې روژه هم نیسي او خوراک صحیح نه کوي. نو چې یو نیم شی وخوري بیا زه ورته ډېر خوشحالېږم. ورپسې نو افطار ته لږ وخت پاتې و، نو د تور بانجان ویستلو باندې مې شروع وکړله. اول مې مستې ورته جوړې کړلې چې هغې دپاره مې یو کاسه کې مستې، مالګه، اوږه او نعناع واچول او سره ګډ مې کړه. بیا مې په مشقاب کې واچوه، بیا د دې په سر مې تور بانجان واچول، بیا مې دوباره مستې پرې واچولې. په آخر کې مې بیا میده شوې تازه دڼیا، وچه نعناع او دانه‌دار څه مرچک پرې واچول. دا هم تیار شو.
بیا مو فروټ چاټ هم تیار کړ چې میوې راته ټولې د ژوند ملګرې مې میده کړلې، ما پخه شودې او دا نور شیان پکې ورګډ کړل. بیا نو اذان هم وشو، په ګډه مو افطار وکړ. دا هم و د 9مې ورځې ویډیو. اوس به لاړ شو د 10مې ورځې ویډیو خواته. په دې ورځ بیا سهار اول لاړو سودا ته چې د کور ټوله سودا واخلو. کله چې بیرته راغلم نو ورور مې راته زنګ ووهلو چې روژه ماتي ته مونږ کور ته راځي. زه هم ډېره خوشحاله شوم ځکه چې روژه ماتي کې چې څومره ډېر کسان وي لا ډېر خوند کوي. او هغه خویندې چې زما دا ویډیو ګوري نو هغوی به راسره 100% موافقه وي چې کله ورونه یا درته خپل په زړه زنګ ووهي او ووایي چې درځمه یا هم همداسې یو دم راشي. دې باندې خویندې ډېر خوشحالیږي نسبت دې ته چې ته یې دعوت کې راوې غواړې بیا هغه راشي. او دلته که تاسې کوم ورور هم زما ویډیو ګورئ نو تاسو نه هم هیله کوم چې وخت نا وخت خپلو خویندو پوښتنه کوئ، ورځئ، لږ وخت ورسره تیر کړئ ځکه چې هغوی به د ورونو زړه ډاډوي. او د خویندو دا اسلامي او انساني حق هم دی چې ورونه یې همیشه پوښتنه وکړي. همدومره نصیحت بس دی، راځئ نو ویډیو ته ادامه ورکړو. نو دا چې ورور مې راتله او ډېر مخکې نه یې راته ویلي هم نو ځکه چې ځان په عذاب نه کړې نو ما ویل راځه زر خوږو کې دغه شیدو والا کیک جوړ کړمه. نو هغې دپاره مې اول کیک یو برابر مات کړ او په یو لوښي کې مې کېښوده. ورپسې مې بیا شیدې ورته اماده کړلې. هغې دپاره مې نورمال شیدې ایویپوریټډ یعنې تصفیه شوې شیدې او 2 قاشقې کانډنس ملک په یو کاسه کې واچول او لږې مې ښې سره ګډې کړلې. بیا مې د کیک په سر واچول او پرې مې ښوده چې کیک دا مواد ځان ته جذب کړي. تر هغې مې بیا کریم ورته جوړ کړ. د کریم جوړول دپاره مې یو پاکټ دغه ټینګ پیروی په یو کاسه کې واچولو. 2 غټې قاشقې په اندازه میده بوره مې هم واچوله او ښه مې سره ګډه کړله. دا تاسې کولی شئ یا هم لاسي مکسر سره یا هم برقي مکسر سره یو څو دقیقو دپاره ښه مکس کړئ. بیا نو دا خوندور کریم تیار شو. دا مې د کیک په سر واچوو، هوار مې کړ. ورپسې مې بیا لږ چاکلیټ ولیکه یو پلاستیک کې مې واچوو او د دې کیک په سر مې یو ښایسته ډیزاین جوړ کړ. دا مې بیا یخچال کې کېښوده. ورپسې نو د ازبکي پلو جوړولو دپاره مې یو دیګ بخار کې غوړي واچول. غوښه مې هم ور اضافه کړله او یو څو دقیقو دپاره مې غوښه ښه سره کړله. بیا مې پکې یو دانه غټ پیاز میده کړ او واچولو او دوباره مې سره کړله. ورپسې مې بیا مالګه، اوږه، د وریجې مساله واچوله. یو څو دقیقو دپاره مې نور هم سره کړله. بیا مې پکې اوبه واچولې. غوښې ته مې بخار ورکړ چې نرمه شي. تر هغې مې بیا سپرینګ رول او سموسې یخدانه وایستې. یو څو دقیقو دپاره مې کېښوده چې لږ نرمې شي. دې نه بعد مې بیا د پیرکیو دپاره هم اوړه وغږل. په یو کاسه کې مې اوړه، مالګه او اوبه واچول. یو نه ډېر کلک او نه ډېر نرم اوړه مې وغږل. دا مې بیا څو دقیقو دپاره یو څنګ ته کېښوده چې لږ ځان ونیسي او هوارول یې بیا اسانه شي.
د پیرکۍ فیلینګ دپاره مې یو ورځ مخکې نه ګندنه پاتې وه، هغه مې یخچال نه راوویستلو، یو دانه کچالو مې تراشه کړه او دا مې ګندنې سره یو ځای کړه. د دې په سر مې بیا لږ وچه دانې او تور مرچک واچول، سره ګډ مې کړه، بیا مې یو څنګ ته کېښوده چې بیا وروسته پیرکي جوړ کړمه. تر هغې نو غوښه نرمه شوې وه، دا مې یو څو دقیقو دپاره نور هم سره کړله، بیا مې غوښه قورمې نه لرې کړله، ورپسې مې بیا چونې دیګ کې غوړي واچول، غوښه مې پکې لږه نوره سره کړله، بیا مې دوباره غوړیو نه ویستله. د غوښې اوبه مې چاڼ کړه، دا مې هم دیګ کې واچولو، اوبه مې هم ورته برابره کړه، لږ د وریجو مساله مې نوره هم پکې واچوله، مالګه مې هم ورته برابره کړه، بیا مې وریجې هم پکې واچولې، د دیګ سر مې بند کړ او پرې مې ښوده چې وریجې نرمې شي. د وریجو منځ دپاره مې ګازرې هم میده میده کړلې او وریجې کې مې واچولې او لږ ممیز مې هم واچول. تر هغې مې بیا د پیرکۍ دپاره اوړه چې غږلې وو، هغې نه بیا وړې وړې پیړۍ یا څغالې جوړې کړلې او دوباره مې یو څو دقیقو دپاره پرېښودلې چې ځان ونیسي. بیا مې نو تیار د سموسو او سپرینګ رول سره کول هم شروع کړه، تر څو هر څه بیا په وخت تیار شي او ناوخته نه شي وارخطا نه شمه. ورپسې نو وریجې اوبه هم وچې کړلې، د وریجو مساله مې پرې واچوله، غوښه مې هم پرې کېښودله، بیا مې سر ورته بند کړ او داش کې مې 20 دقیقو دپاره په دم کېښوده. په آخر کې نو همدا د پیرکیو پخول پاتې و، دا مې هم زر زر جوړ او سره کړل. منځ کې مې وخت پیدا کولو نو زر زر به مې دسترخوان هم آماده کړ. لکه هره ورځ په دا ورځ مو هم میوه چاټ جوړ کړ چې دا راته لورکۍ مې جوړه کړله، که ما باقي کارونه کول نو هغې ته مې دا میوې ټول ورکړې، ورته مې چې دا میده میده کړه او دا چاټ جوړ کړه. دا د میوو چاټ زموږ د ټولو فیوریټ ګرځېدلی چې هره ورځ او هر روژې کې باید موجود وي. په آخر کې نو همدا وریجې پاتې وې چې دا په غورۍ کې وباسم او خلاص باقي ټول کارونه خلاص شوي وو. نو وریجې مې هم په غورۍ کې وویستل، نو لاړو ټول په ګډه مو بیا افطار وکړ چې ډېر خوند یې وکړ. روژه ماتي نه بعد مې بیا چای تیار کړ، کیک مې چې آماده کړی و هغې دپاره مې لږ دود زمیني هم میده کړې چې څنګونو کې واچومه. لږ جلبي مو هم اخیستي وو، دا مې هم په مشقاب کې کېښودې او وچه میوه مې هم تیاره کړله. ورور مې ځان سره ماشومانو ته ډونټس هم راوړي وو، دا مو ټول آماده کړ او چای مو وڅښلو. همدې سره نو دا ولاګ هم پای ته ورسېده. هیله ده چې خوښ شوی مو وي. که مو خوښ شوي وي نو لکه تل لایک یې کړئ، خپل دوستانو سره شریک کړئ او که زما چینل ته نوي راغلی یاست او تر اوسه مو سبسکرایب کړي نه وي نو دا چینل سبسکرایب هم کړئ. په داخل کې تاسو ټول نه هیله لرم چې د افغانستان حالاتو لپاره ډېر ډېر دعاګانې کوئ چې خدای د هر څه په خیر خیریت سره خلاص کړي او موږ ټول افغانان د جنګ نه وساتي. آمین. نور نو په ځان او کورنۍ مو زیات خیال ساتئ. ښه وخت ولرئ. الله پامان.